السلام علیکم ملګرو دوستانو، دا نننۍ ویډیو د هغه زنانو نارینه باره کې ده، د کومو نارینه او زنانو چې بچي نشته او ډېر خواهش یې دی چې یاره زموږ د بچي وشي، او داسې ډېر ملګري دي چې ډاکټرانو لاړ شي، ډاکټران ورته ووایي چې یاره ستاسو خو مسله ټیک ده او ستاسو بیا هم بچي نشته، نو ستاسو طریقه غلطه ده. نو زه تاسو ته وړه غونته کې طریقه ښیم. کوم ملګري په چینل باندې نه وي، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو دپاره د بیل ایکن بټن ضرور دباو کړئ. ملګرو دوستانو، کله چې هم تاسو د خپل کور والا سره ملاویږئ او جما ورسره کوئ، نو تاسو به داسې طریقه وکړئ چې تاسو به د هغوی ملا ته وړه غونته کې متکه کیږدئ یا به ورته بالښت کیږدئ او د هغوی خپې به چې کوم دی اوږو ته اوچتې کړئ. که اوږو ته نه رسي معمولي اوچت کړئ، نو د هغې نه پس چې کوم دی خپل ذکر د هغې په شرمګاه کې تاسو ورکړئ. ستاسو 2 منټه 3 منټه 4 5 منټه تاسو هغه یو بل سره خپل شهوت برابر کړئ. د هغې نه پس چې کله د خاوند شهوت برابر شي، نو د هغې نه پس هم مطلب د خاوند انزال چې وشي، مني ترې خارج شي د ښځې په شرمګاه کې، نو بیا دې هم خاوند 1-2 منټه ایثار شي، هغه ذکر دې په شرمګاه کې پرېږدي. د هغې نه پس چې کله هغه ذکر روباسي، نو ښځه به همدغه شانتې خپلې خپې اوچتې ونیسي تقریبا 2 منټه یا 3 منټه. د هغې نه پس چې کوم دی دا په ښي طرف باندې واوړي او 15 منټه سملي، نو انشاءالله تاسو به خدای پاک د دې لوی نعمت نه محرومئ. او دا طریقه وکړئ ملګرو انشاءالله. نو د کومو ملګرو چې هم دا مسئله نو دا طریقه استعمال کړئ، انشاءالله الله به تاسو ته بچي درکړي، الله به تاسو د خپل نعمت نه محرومئ. که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ، که په چینل باندې نه وي چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو او د جنسي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن بټن ضرور دباو کړئ.